زه سپین ږیری یم شپېلۍ اوس څه کوم. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې تاسې ګورئ زموږ شاته دغه کېږدۍ نو دې کې کوچان میشت دي. زموږ تر څنګ د همدغې کېږدۍ یو تن څښتن چې دی همدلته استوګن دی او ژوند کوي دی راسره ناست دی. نو ده سره به د زړه خواله کوو. دی به لومړی ځان راپېژني. کاکا نوم دې څه شی دی؟ زما ارسلا خان. ارسلا خان کاکا څنګه یې؟ والله چې ښه یو ژوندي یو ښه روغ یو ښه امنیت ته ښه کراري ده. کوچانۍ لهجه کې ما سره وغږېږه چې زم د سره چې دي ښه خوشحال دي څه کالي مالونه جګ دي ښه قیامته دي او ښه بخار مبار کړي کله یو ځای او کله بل ځای کله غرو ته ځو کله ازرې ته ځو کله بېرته راځو. یعنې چې قیمتي زیاتې مالونه قیمت یې تاسو خوښاله؟ او نه موږ ښه خوشحاله یو شکر الحمدلله. ښه پوره ته غوړي څنګه دي شته دی که نه؟ پوره ته اوس خو نشته ده خو لا آینده کې وو ډېر ښه پرېمانه. ما کوه ګوره بس موږ اوس راغلي وو تیار قورت دپاره راغلي وو دلته چې قورت هم څه کال ننګرهار کې نه دي کړي وطنداران چې کړي وای بیا درکول که نه مستي او دا شینه خو شته هغه ستا ده او ډېر هر شی. نو ته به موږ باندې څه خوري؟ مستي هر شی چې در باندې خورم شو دی او بالکل. پوچانو داسې یو د اتڼ کیسه وکړه چې اتڼ شته دی که نه شته دی؟ اتڼونه خو یې اوس شته ده اوس خو کوي اتڼونه هم کوي هر شی کوي ښه بیروبار کې برابر دي. یعنې تا خپله داسې په ځوانۍ وخت کې داسې اتڼونو کې ولې نه هر شی به کړي بالکل ځوانۍ وخت کې ځوانۍ خو ډېر ښه ټیم و. د دې کوچانو دغه څنګه دی دا ولور څنګه دی دا اخلي که نه؟ ولور اخلي 10 لکه 15 لکه 3 لکه 4 لکه داسې ولورونه اخلي. دا به د چا پلار زړه ښه کړي تاسو سره خپل وایي دې درکه اوس جګې دي ښځې خو داسې قیامت دی چې اندازې نه زیات دی. ښه یعنې دغه پیسې ډېرې نه دي؟ ولا ډېرې دي غریب سړي خو وسه نه کېږي. تاسو خپلو منځو کې دا کوچان خپلوي کوي که نه؟ خپل منځو کې کوي آینده ته یې نه ورکوي مګر ډېر هغه بېوسي او بیا پیسو ته وګوري واري کې نه یې ورکوي. یعنې د دیشونو سره په خپلوي نه کوي؟ نه دیشونو ته خو یې وارې نه ورکوي کوچانو ته به یې ورکوي. دا کوچان چې اکثره غرونو ته ځي یا د رمه پې که نه شپېلۍ ورسره یي تاسو سره شته ده؟ ولې نه شپېلۍ هر شی ورسره شپان سره خو هر څه ورسره ښه مکمل. دلته تاسو سره شته؟ نه که نه موږ دلته خو زه سپین ږیری یم شپېلۍ اوس څه کوم. ښه نور یعنې بچیان دي چې بچیان خو هغه یې لري هغه خو هر شی هغه کوي که. نو ډېره زیاته مننه چې موږ سره مرکه خدای دې وبخښه.